السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته د موبایل د والیم لپاره یو داسې ښایسته او خوندور اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی سئ چې د موبایل والیم زیات کړئ او د هغه رقم یې کم کړئ او د هغه رقم که چیرې ستاسو موبایل ته ګنټۍ را روانه وي هغه زیاته کړئ او کمه کړئ او د هغه رقم که چیرې تاسو ملګرو په الارم باندې خپل موبایل درولی وي هغه اواز تاسو په زوره کوئ او ښکته کوئ نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ د هغه رقم تاسو دلته نیکسټ وي دا به تاسو خلاص کړئ او د هغه رقم بیا تاسو راسئ بټن ګیسچر ته. نو کله چې ملګرو تاسو په بټن ګیسچر باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګورئ ملګرو سویپ د هغه رقم اون سویپ ګیسچر تاسو په سویپ ګیسچر کې ګورئ ملګرو هغه بټن بیا دا رقم تاسو راوړی سئ او بیرته یې ایسته کوی سئ او د هغه رقم پوزیشن تاسو پوزیشن چیرې غواړئ ګورئ ملګرو دغه رقم باټم سنټر ده، باټم لیفت ده، باټم رایټ ده، دغه رقم لیفت ټاپ ده، لیفت سنټر ده، لیفت باټم ده، رایټ ټاپ، رایټ سنټر، رایټ باټم. ملګرو زه رایټ سنټر وم له څه طرفه دی په سنټر کې دا بټن ښکارېږي او د دې سایز د څونه یې ملګرو تاسو هغه ته سایز ورکولی سئ او د هغه رقم تھکنیس هغه تاسو څونه ورکوئ او د هغه رقم ټرانسپیرنسي تاسو څونه ورکوئ. هر څونه ټرانسپیرنسي چې ورکول هغه ټرانسپیرنسي دلته تاسو ورکولی سئ او د هغه رقم دا بټن ته تاسو څه رقم کلر ورکوئ هغه کلر هم دلته تاسو چیش کولی سئ ورښولی سئ. دغه رقم بیرته تاسو په بیک باندې ووځئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ نو ګورئ ملګرو بیرته زه په بیک باندې وځم. کله چې ملګرو زه په بیک باندې وځم اوس ګورئ ملګرو زه په موبایل کې یو شی سټارټوم. کله چې ملګرو زه هغه سټارټ کړم نو د هغه اواز به تاسو څنګه په زوره کوئ او څوکه کوئ. نو ګورئ ملګرو دغه اواز زه غواړم چې دا سټارټ کړم. نو د هغه رقم ګوره کله چې تاسو دغه اواز سټارټ کړئ دلته تاسو راسئ په سپیکر باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه تاسو اپ کړئ هغه به په زوره شي او دلته بیرته تاسو هغه ښکته کولی سئ. دلته په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی سئ چې د موبایل اواز په زوره او ښکته کړئ. نو ډېره اسانه او خوندوره طریقه ده. هېڅ شی هم د تاسو څخه نه غواړي. ګورئ تاسو اټومیټیک هغه په زوره کوئ او څوکه کولی سئ. نو تاسو به صرف راسئ ګوره کله چې دغه اپ کوئ هغه به په زوره سي کوم ډاون کوئ او بیرته څوکه سي. د هغه رقم کوم چیرې تاسو ملګرو په رینګ ټون باندې کلیک وکړئ دلته تاسو رینګ ټون زیاتولی او کمولی سئ او د هغه رقم دلته ملګرو تاسو نوټیفیکیشن تاسو په زوره کولی او کمولی سئ او دلته ما تاسو ویل چې کومه میډیا تاسو لګولی وي هغه تاسو په زوره کولی او ښکته کولی سئ او دلته الارم سو دلته ملګرو تاسو الارم یعنې په زوره ښکته یعنې کم اواز تاسو غواړئ زیات یې کړئ او کم کړئ او دغه رقم ګورئ ملګرو دلته سیسټم سو او دلته چې سولو انکال وایس کله چې تاسو په ټلیفون کې غږیږي هغه اواز دلته تاسو په زوره کولی او ښکته کولی سئ. نو ملګرو په دغه اپلیکیشن کې تاسو کولی سئ چې هر رقم ته د موبایل د سپیکر اواز په زوره او ښکته کړئ. که چیرې ستاسو موبایل بټنان خراب هم وي نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې د موبایل اواز په زوره او ښکته کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو ملګرو کوم ویډیو خوښوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ګورم لا په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.